چینایي جنګجو کوډ درته وایم ما ته مخکې راغی ډېر ژوره معنا لري لیکي سي perception is strong and sight weak. In strategy, it's important to see distant things as if they were close and to take a distanced view of the close things. معنا یې دا چې کوم شیان موږ تاسو ته کله نږدې کوم هدفونه یا کومه یوه خبره یا کومه یوه موضوع ضرور نه داسې په هغې باندې داسې عمیق هغه ورسو لکه تور پې ورسو. مهمه دا ده چې هغې یوه لیدلوري نظر واخیستل سي، جایزه یې واخیستل سي، هغې نه وروسته تصمیم ونیسي. یعنې لنډ خیز نه دی اچول پکار که پښتو یا ساده پښتو کې ووایو معنا یې دا ده. او بل دا ده چې هغه ایمیجینیشن باندې هم خلکو آینسټاین او نور څونه ساینسدانانو دې ټولو خبرې کړي. ایمیجینیشن باره کې هم دا دی خپله دا وایي چې کوم لرې شیان دي ستاسې کوم ګولز دي ستاسې کوم مقاصد دي ستاسې کوم ویژن ده هغه کوشش وکړه چې نږدې نه وګورې. نو دا هماغه خبره ګمان کول، ایمیجینیشن کول، اکټیو ایمیجینیشن کول. فرض مثال زه غواړم چې راتلونکي وخت کې زه پی ایچ ډي وکړم او په یو ښه ځای کې کار وکړم، ښه ملګري ولرم، نو ما ته پکار ده چې زه دغه شیونه چې ډېر یو لرې فیوچر کې ما ته ښکارېږي خو هغه زه اوس نه تصور وکړم، ایمیجینیشن داسې وکړم چې هغه زما خپل مینیفیسټیشن هغه پروسس چې دا هغه شروع سي.